الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د دین د ذکرې د ابتدایي درسونو په سلسله کې مو په تیر درس کې د لمانځه وختونه ښوولې وه. په ننني درس کې د لمانځه طریقه راپیلوو. مخکې تر دې چې د لمانځه طریقه راپیل کو، یو اربدا خبره وکړو چې د لمانځه لپاره شرطونه شته، د لمانځه لپاره رکنونه شته. په دغه فرضو او په دغه شرطو او رکنو کې که یو پاته سو، په قصده یا په ایره لمونځ نه دی سي. همدا ډول د لمانځه لپاره واجبات شته. که قصدن پاته سو، لمونځ به بیرته راګرځي، یعنی د راګرځول فرض نه دي، راګرځول واجب دي، واجب الاعاده دي. او که په خطا واجب ځنې پاته سو، بیا سجده د سهوي کار ورته کوي. او یو قسم د لمانځه سنتونه دي، په هغو اعمالو کې که یو په یېره یا په قصده پاته سي، د لمانځه ته نقصان نه رسي. په دوامداره کې څوک قصدن پرېږدي، نو دا خلاف الاولا کار دی، مکروه کار دی. نو راځو شرطو ته. شرطونه او رکنونه به یو ځلې وپېژنو. دا مهم شیان دي. ورپسې د لمانځه طریقې ته راځو. دا به وایو چې دغه شی فرض دی. د لمانځه شرطونه، اول شرط د وختونو پېژندل دي. دا به تا ته معلوم وي چې زه لمونځ کوم، د څه وخت لمونځ کوم او څه وخت باید وسي. لکه په تېر درس کې چې مو د لمونځو وختونه وښول. او دویم شرط دا اودس تازه کېدل دي په پاکو اوبو سره. که چیرې پاکې اوبه نه وې او یا قدرت نه ورباندې درلودې، بیا تیمم وهل. دا اوداسه مسائل مو هم مخکې بیان کړي دي چې اودس څنګه تازه کېږي. د تیمامه مسائل مو مخکې بیان کړي. دریم شرط دا دی چې پاکوالی د جامې دی. دی چې کومې جامې اغوستې دي، دغه جامې به د نجاست څخه پاکې وي. نجاست که چیرې یو درهم یا تر درهم زیات پر کالو باندې و، د ده لمونځ د دې جامو سره نه دی سي. البته که چیرې اوبه نه وې، بیا دا یو درهم و دوه درهمه نجاست چې پر بدن باندې هم به لمونځ ورسره کوي، که اوبه نه وې. که ډېر خلک داسې وایي کالي مې مردار شوي دي، یو درهم قدر اوبه نشته، نو لمونځ نه کوي. هغسې نه ده. بلکې که چیرې اوبه نه وې، بیخي ټول جامه نجسې لا هم د هغه کالو سره لمونځ کول ورته جایز دي. که څه هم دا قول هم راغلی دی چې لږ دې لمونځ وکړي. په هر صورت څلورم شرط د لمانځه چې دی، هغه د بدن پاکوالی دی د دغه نجاست څخه، چې یو درهم یا تر درهم زیات نجاست به پر بدن باندې نه وي. همدا وجه ده چې علما فرمایي چې کله یو څوک اودس تازه کوي، تر اوداسه مخکې به استنجا وایي. استنجا دا په 5 قسمه ده. لکه د عقایدو په درسو کې چې د اسلام سنتونه موږ ویل،
اسلام واجبات مو ویل، هغه کې مو د استنجا مسائل بیان کړل. خو که چیرې د ده پر بدن باندې نجاست د هغه نجاست د راوتلو تر ځای بلابد هېڅ نه یې دته استنجا وهل مستحب دي، او که د نجاست د راوتلو تر ځای نجاست بلابد پر نور بدن باندې وي تر درهم کم وي استنجا وهل ورته سنت دي، او که د یو درهم په اندازه نجاست بلابد پر بدن وي استنجا وهل واجب، که تر درهم زیات وي استنجا وهل فرض، او که چیرې یو څوک دغسې استنجا وي د یو باد راوتلو یا د دې شي په وجه باندې بیا دا استنجا بدعت ده. نو مطلب مې دا دی چې د دې بدن یوه برخه چې په نجاست ولړل سي یو درهم یا تر درهم بلابود دا بدن پرېولل لازم دي. د بدن پاکوالی دا د لمانځه لپاره شرط دی. بل شرط د لمانځه چې دی د هغه ځای پاکوالی دی چې د لمونځ ورباندې کېږي. فرمودار ځکه د ده لمونځ صحیح نه دی. البته که چیرې پر وچه مځکه لمونځ کاوي او پر هغه مځکه باندې نجاست لګېدلی و، بېرته هغه ځای لمر وچ کړی و، لمونځ ورباندې روا دی، تیمم نه دی باندې صحیح. او بل شرط د لمانځه چې دی مخامخ قبلې ته درېدل دي، قبله پېژندل او مخامخ برابرېدل دا بل شرط د لمانځه دی. او فرضونه د لمانځه چې دي هغه دا دي یا رکنونه د لمانځه د شروع الله اکبر، او دوهم رکن هغه قرأت ویل، یو اندازه یو آیات اوږد یا درې مختصر آیاتونه، رکوع کول، سجده کول، خیره ناست، ولاړه، رکوع، سجده، د شروع الله اکبر، قرأت، خیره ناست، شپږ رکنونه دي. په دغه شیانو کې کوم شی د چا څخه پاته سي په شرطو یا په رکنو کې، نو د دغه کس لمونځ نه ډیسېږي. اصلاً یو خو عذر دی چې سړی قدرت نه ورباندې لري، هغه بیا بېله مسله ده. نو اوس کله چې یو څوک لمونځ کوي اودس به یې تازه کړي، بدن به یې پاک وي، جامې به یې پاکې وي، پر یو پاک ځای به ودرېږي، مخ به قبلې شریفې ته برابر کړي او دواړه لاسونه دا به پورته کړي. په دغه وخت کې به نیت وتړي. نیت اصلا د زړه قصد ته ویل کېږي. په زړه کې به دا راګرځوي چې زه لمونځ کوم، فرض لمونځ کوم، څو رکعته کوم، څه وخته کوم. دا درې شیان پکښې مهم. مثلا د ماپښین لمونځ کوې، دا به دې په زړه کې وي چې زه فرض لمونځ کوم د ماپښین، د نن ماپښین 4 رکعته، فرض لمونځ دی د نن ماپښین 4 رکعته. دا چې په زړه کې راوګرځوې، که یې په خوله دا الفاظ ووایه چې نیت مې دی د زړه د اخلاصه لمونځ کوم 4 رکعته فرض د نن ماپښین د حاضر وخت خاص خدای تعالی وخت دې په لوري د کعبې شریفې الله اکبر. که دا الفاظ ووایه دا مستحب دي، که دا الفاظ ونه وایه فقط په زړه کې دغه شیان راوګرځوې هم نیت صحیح دي. کله چې دا نیت وکړي نو د نیت وروسته به بیا بل کار نه کوې،
متصل به لاسونه د غوږو برابر یوسه دا خپلو ګوتو به متوجه سې دا خپلو لاسو ته به متوجه سې دا ستا د لاسو خپړې د دواړو لاسو دا به لکه ته چې سیده قبلې ته ولاړ یې دا خپل لاس که رسته لاس دی که چپه لاس دی دا به دواړه به قبلې ته داسې سیده کړي ګوتې به پر عادي حالت ونیسه نه به متصل وي نه به پراخې نیسه په خپل عادي حالت باندې داسې سیده لکه لاس دې چاته پورته کړی داسې به قبلې ته لاس پورته کوې او دا لاسونه د سرو ګوتې به د اسمان طرف ته سیده وي دا لاندې خوا به یې کښته او دا ګوتې به یې کږې نه وي دا خپړې به دې مخامخ قبلې ته سیده درولي لکه ته چې مخامخ پر قبله ولاړ یې دا ستا د لاس خپړ به داسې قبلې ته وي دا دواړې خپړې به داسې سیده قبلې ته ونیسه او د لاسونه به پورته کړي د غوږو برابر دا د غوږو نرمۍ که دا د بتو بوټو سرونه د هغو غوږو سره ونه مشتېږي هېڅ پروا نه کوي که ومشتېږي هم تاوان نه کوي دغه غوږو سره برابر ګوتې ونیسه او متصل الله اکبر الله اکبر چې دې ووایه نو لاسونه به تر نامه لاندې ونیسې رسته لاس پر چپه لاس سربیره کړه او دا د لاس ایښولو طریقه داسې ده چې دا درې ګوتې به د رسته لاس په تیلي څه باندې را سربیره کړې دا بټه ګوته او کچڼه ګوته دا به پر دې لاس پر دېلي څه راواړی او دا د لاس خپړه دا لاندې خوا دا به د چپه لاس پر دې سربیره خپړې په سربیره طرف ایښي او ګوتې به دې داسې نیچې ته ورتېرې کړي دا د نارینه طریقه ده ښځې به بیا داسې وکړي چې کله یې د نیت الفاظ وویل یا یې په زړه کې راوګرځول دا ګوتې او لاسونه به د هغسې قبلې ته سیده کړي دا لاسونه به لوړوي نه د غوږو نرمۍ ته دا د غوږو سرونه چې دي دا بټې ګوتې به د دې خپلو غوږو د سرو سره برابر کړي سیده به دا خپلې خبرې قبلې ته ونیسي بس الله اکبر به ووایي د الله اکبر سره جوخ خلاصېدو ښځه به بیا لاسونه پر سینه باندې کښېږدي او ښځه به داسې نه کوي چې دا درې ګوتې د رسته لاس د چپه لاس پر لیڅې باندې سربیره کړي دوې ګوتې پر راوګرځي بلکې ښځه به دا خپل د رسته لاس خپړې دا به د چپه لاس د خپړې دا ورغوي شا پر خوا باندې کښېږدي ګوتې به عادي حالت ته کښېږدي ورپسې به نو سبحانک اللهم شروع کړي دا نیت کول دا هم شرط دی د لمانځه د شرطو څخه نه پوهېږم د لمانځه په شرطو کې ما یاد کړي که مې نه کړي یاد دا د لمانځه د شرطونو څخه دی او دا تکبیر تحریمه دا هم فرض دی هغه نیت هم فرض دی دا هم فرض دی یو شرط دی یو رکن دی خو هر یو چې پاته سي که شرط یې که رکن وي لمونځ نه صحیح کېږي نو وروسته چې نیت وشو تکبیر تحریمه وویل شو لاسونه د غوږو برابر پورته سوه د لاسونه پورته کول دا بیا فرض نه دي دا سنت دي نه واجب دي رسته لاس پر چپه ایښول دا هم سنت دي واجب نه دي فرض نه دي شرط نه دي اوس نو بیا سبحانک اللهم ویل کېږي هغه به بیا انشاءالله په راتلونکي درس کې نور مخ په وړاندې ولاړ شو سبحانک اللهم به وایي څه وخت به یې وایي څوک په امام پسې هم به یې وایي که به یې نه وایي امام به
به یې وایي که به یې نه وایي د هغه اړوند مسائل به انشاءالله الحمدلله قرات رکوع ته تلل هغه به په راتلونکو درسونو کې انشاءالله تر تحقیق لاندې نیسو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته